الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على محمد المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديه مقتدى وبآثاره مقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم مسلمانان ورونو، د پروردگار عالم د شکر زایده چې موږ او تاسې بیا داسې او مبارک میاشتې ته راورسولو چې الله رب العزت دغه میاشتې ته د کال په نورو 11 میاشتو باندې ځانګړی مقام او مرتبه ورکړي. الله رب العزت لکه څرنګه چې د جمعې مبارکې ورځې ته د نورو ورځو باندې فوقیت مقام مرتبه ورکړي، دغه راز الله رب العزت دغه مبارک میاشتې چې د رمضان المبارک څخه عبارت ده، دې میاشتې ته په نورو میاشتو باندې مقام او مرتبه ورکړي. الله رب العزت دغه میاشت د خپلو بندگانو دپاره د عبادت یو سیزن ګرځولی، ځکه چې د کال ټول تقصیرات، خطاوې، ګناهونه الله رب العزت د دغه میاشتې له برکته هغوی ته داسې چانسونه ورکوي، داسې مواقع ورته په لاس ورکوي چې له عمله یې دی کولی شي د کال په منځ کې چې کومې خطاوې، ګناهونه، تقصیرات، لغزشونه ترسره سوي وي، هغه له الله رب العزت څخه د هغې په اړه بخښنه وغواړي او هغه پر الله رب العزت باندې معاف کړي. الله رب العزت د رمضان المبارک میاشت دا پر موږ او تاسې باندې یو ځانګړې پیرزوینه ده چې الله رب العزت موږ او تاسې ته رابخلې. له دې مخکې هم الله رب العزت دغه میاشت نورو امتونو ته یا د روزې دغه مقام نورو امتونو ته هم ورکړی، لکه څرنګه چې ما په خطبه کې کوم آیت تلاوت که په دې کې الله رب العزت مؤمنانو ته خطاب کوي: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، کتب علیکم الصیام، پر تاسو باندې روزه فرض ده، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څرنګه چې له تاسو نه مخکې امتونو باندې دغه روزه فرض وه. په نورو امتونو کې روزه هم وه، خو هغې پکې تحریف وکړه، رد و بدل یې وکړه. نصاراو روزه تر 50 ورځو پورې وغځوله، خو چې کله د ګرمۍ ورځې پرې راغلې نو دا روزه بیا پر دوی باندې سخته شوه، دومره سخته شوه چې هغه د پسرلي موسم ته واړوله، یعنی د الله په احکاماتو کې لاسوهنه شروع کړله او بیا هغه هم نشوه سرته رسولی، ځینو به نیوله او ځینو به خوړله. دغه راز یهودو هم په روزې کې داسې رد و بدل وکړه
روایت کې راځي چې ټول کال کې به یو ورځ روزه نیوله او دا هم هغه ورځ په کومه ورځ چې الله رب العزت موسی علیه السلام ته له فرعون څخه نجات ور بخلی و. یوازینۍ ډله، یوازینۍ طایفه یا یوازینۍ دین د اسلام مبارک دین د چې روزه پکې څنګه راغلی د هماغسې تر اوسه پاتې او تر قیامته به هم داسې وي. ځکه چې له رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد بل کوم پیغمبر نه راځي او دغه راز له دې دین نه وروسته بل کوم دین نه راځي. نو په دې دین کې الله رب العزت د رمضان المبارک د میاشتې روزې فرض کړي دي او دا به تر قیامت هم دغه د رمضان المبارک د میاشتې روزې فرض وي. لکه څرنګه چې ما یادونه وکړله، الله رب العزت دې میاشتې ته مقام، منزلت او مرتبه وربخلې ده. د دې له وجې نه الله رب العزت د انسانانو عملونو ته هم مقام ورکړی، ځکه چې دا داسې یو میاشت ده چې الله رب العزت په ده کې د یو بنده یو فرض، په روایت کې راځي چې د 80 د فرض عمره ثواب ورته ورکوي او په دغه میاشت کې تر سره شوی یو نفل عبادت ته الله رب العزت د یو فرض په درجه کې حسابوي. ځکه خو الله رب العزت دې میاشتې ته مقام ورکړی چې موږ یې په دې اړه باندې انشاءالله له تاسو سره معلومات شریکو. یو حدیث کې راځي چې د دې حدیث راوي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا هغه فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل كل عمل ابن آدم له الا الصيام، و د بنی آدم هر عمل د هغه لپاره ده پرته له روزې. ځکه چې پروردګار عالم فرمایي چې فإنه لي، دغه روزه دا زما دپاره ده، وانا اجزي به، او د دې بدله او ثواب زه په خپله ورکوم. محدثین کرام د حدیث د دغه جملې تشریح فإنه لي وانا اجزي به داسې کوي چې الله رب العزت فرمایل چې فإنه لي، دا زما دپاره ده. معنا یې دا ده په حقیقت کې نور عبادتونه هم د وحده لا شریک لپاره تر سره کیږي، که هغه لمونځ ده، که هغه زکات ده، که هغه حج ده، که هغه نور نفلی او فرضي عبادتونه دي، دا ټول د پروردګار عالم لپاره تر سره کیږي. خو په هغه کې د ریا او ځان ښودنې امکان او شایبه موجوده وي. واحد روزه داسې یو عبادت چې په ده کې د ریا امکان موجود نه ده. که یو انسان یې نیسي نو خالص د الله دپاره به یې نیسي، که نه داسې کولی شي چې یو انسان پټ ځای ته لاړ شي او هلته یې څنګه کي یو څه وخوري او خلکو ته دا څرګنده کړي چې زما نن ټوله ورځ روزه وه. ځکه خو پروردګار عالم فرمایي چې فإنه لي، دا زما دپاره ده. یعنی که کله یو مؤمن سر ته رسي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا عمل د ریا پرته به د سر ته رسي او د الله رب العزت د خوف او د ویرې او د تقوا د حاصلولو په خاطر به دغه عمل سر ته رسي. د حدیث په دویمه جمله کې پروردګار عالم فرمایي چې وانا اجزي به، او د دې بدل هم زه په خپله ورکوم. اسې خو د ټولو نیکو عملونو بدل الله رب العزت مؤمن مسلمان ته ورکوي، خو هغه روایت کې راځي چې د فرشتو له طریقه یې ورته ورکوي. واحد روزه داسې یو عمل ده د دې حدیث په رڼا کې داسې څرګندېږي چې وحده لا شریک په خپل لاس د دغه اجر ثواب دغه انسان دپاره لیکي. وانا اجزي به، او ځینو بیا داسې ویلی ده چې الله رب العزت فرمایي چې زه دغه انسان ته په بدل کې ورکول کېږم. نو کوم انسان ته چې وحده لا شریک په بدل کې ورکړل شي د هغه بیا څه غم ده. نو ځکه الله رب العزت دې میاشتې ته مقام، مرتبه او فضیلت وربخلی ده. ځکه خو په یو بل روایت کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د هغه حدیث راوي ده فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روزې د ایمان په حالت کې او خالص د الله
جل جلاله د رضا د ترلاسه کولو په خاطر ونیولې نو الله رب العزت به غفر له ما تقدم من ذنبي د پخوا کړي ګناهونه به څنګه کې ورته وروبخي. دا د څه له برکته؟ دا د رمضان المبارک د روژې د نیولو له برکته الله رب العزت انسان ته ورکوي. دومره فضیلت الله رب العزت دې میاشتې ته ورکړی ده او دومره مقام انسان په دغه میاشت کې د پروردګار عالم له لورې ترلاسه کولی شي. دا چې موږ او تاسې په دغه میاشت کې بیا هم د دنیا په نورو کارونو باندې مصروف یو او یوازې روزې ته مو کار ویلی او له سهاره نیولې تر ماښامه پورې مو صرف خوراک او څښاک بند کړی، نورو عباداتو صدقاتو او دغه راز لمونځونو ته مخه نه کوو، نو دا یو ستر زیان ده چې موږ او تاسې یې سرته رسو او له دغې زرینې موقع څخه ګټه نه پورته کوو. داسې خبر یې نه په دغه کې یوازې دا چې د روزې فضیلت ده، بلکې الله رب العزت د هر عبادت اجر یو په سوچنده باندې ورکوي. حتی یو روایت کې راځي چې تر 10 پورې، په بل روایت کې راځي الی 700 ضعف، تر 200 پورې، یعنی د یوې نیکي اجر الله رب العزت د دغه رمضان المبارک له برکته تر 200 نیکیو پورې رسوي. نو دا چې موږ او تاسې نه د کال په طول او د کال په جریان کې کومې کوتاهیانې کم تقصیرات ترسره شوي باید جبیره په دې مبارکه میاشت کې ترسره کړو. دې میاشتې ته الله رب العزت لدې اړه هم مقام او فضیلت ورکړی چې په دې کې الله رب العزت داسې یو عظیم او ستر کتاب چې هغه الله رب العزت د ټول انسانیت دپاره هدایت او د لارښوونې په صورت کې رالیږلی چې عبارت د قرآن عظیم الشان څخه هغه هم په دې مبارکه میاشت کې نازل شوی. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي شهر رمضان، د رمضان کومه میاشت ده، الذي دا هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې په دې کې الله رب العزت قرآن عظیم الشان نازل کړی. قرآن عظیم الشان د چا کلام ده؟ د وحده لا شریک کلام ده. نو د وحده لا شریک کلام په دې مبارکه میاشت کې نازلېدل په خپله د دې ثبوت ده چې الله رب العزت دې میاشت ته څومره مقام ورکړی ده، څومره فضیلت یې ورته ورکړی. تاسې سوره قدر ته متوجه شئ. په سوره قدر کې الله رب العزت فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، موږ دا قرآن عظیم الشان د قدر په شپه باندې نازله کړې. او تاسې خبر یې دغه د قدر شپه کله دا د رمضان المبارک په میاشت کې، دا د رمضان المبارک په آخره عشره کې د طاق ورځو کې راځي. یعنی الله رب العزت قرآن عظیم الشان د رمضان المبارک په میاشت کې را نازل کړه او د دغه میاشتې په آخر طاقو ورځو کې را نازل کړه. یعنی دې دا معلوم شو چې له دې څخه دا څرګنده شو چې الله رب العزت د قرآن عظیم الشان له برکته هم دغه میاشتې ته مقام، عزت او فضیلت، مرتبه او شرف وربخلی ده. ځکه چې په دغه میاشت کې د قدر دغه شپه چې ده د سوره قدر د آخري آیاتونو په رڼا کې داسې ښکاري چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر، دا داسې یوه شپه ده چې د 1000 میاشتو عبادت څخه څنګه ده غوره ده. که دا موږ او تاسې ته الله رب العزت را په برخه کړه نور غم د څه خبرې. په یو حدیث کې راځي چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ د روزهدارانو دپاره یو ځانګړې دروازه جوړوي او هغوی دپاره دا دروازه جوړه کړې ده چې هغه د ریان په نامه باندې ده. په هغه به روزتیان او روزه نیونکي ننوځي، د چېرته جنت ته به ځي. هر عمل کوونکي دپاره بېله دروازه ده، لکه لمونځ کوونکو دپاره، حج کوونکو دپاره، زکات ورکوونکو دپاره. همدغه راز هغه څوک چې روزه نیونکي د هغې دپاره هم دروازه ده. حدیث کې راځي چې هغه ته د ریان دروازه ویل کیږي او په دې باندې به یوازې هغه کسان ورننوځي چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روزې نیولې وي. په یو بل حدیث کې راځي چې روزه دا د ګناهونو دپاره ډال ده، الصیام جنه، دا د ګناهونو دپاره ډال ده. ډال معنا دا ده چې لکه څنګه په غزا یا جګړه کې انسان د ډال له امله خپل ځان د دښمن له وارونو څخه ژغوري، دغه راز د رمضان المبارک د روژې له برکته انسان د شیطان له ګزارونو څخه ژغورل کیږي. ځکه شیطان خو زموږ او تاسې څرګند دښمن ده، نه غواړي چې موږ او تاسې د الله تعالی عبادت او د هغه طاعت سرته ورسو او د هغه بندګي وکړو. او په دې رمضان کې خو چې دومره اجر او ثواب ده، هغه لا نه غواړي چې موږ او تاسې دغه ثواب لاسته راوړو او ترسره یې کړو.
نو ځکه الله رب العزت دغه روزه د بدو عملونو څخه یو د ژغورنې په خاطر یو ډال منګ او تاسو ته جوړ کړی ده چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزه دا د ګناهونو څخه انسان ژغوري. ځکه که یو انسان له سحر نه واخله تر ماښامه پورې څه نه خوري صرف د الله رب العزت له خوف او ویرې په خاطر، نو آیا هغه به د روژې په حالت نورو ګناهونو سر ته رسولو ته زړه ښه کړي؟ هغه به دروغ ویلو ته زړه ښه کړي؟ هغه به غلا کولو ته زړه ښه کړي؟ هغه به د چا غیبت کولو ته زړه ښه کړي؟ ځکه هغه پوهېږي چې په دغه ټول کړنې او دغه عملونه زما د روزې ته نقصان رسوي، زما دغه روزه فاسدوي، زما د دغه روزې ثواب کموي، نو هغه به د دې کارونو څخه څه کوي؟ ځان ژغوري. نو دغه روزه د دې لامل شوه چې دغه انسان له بدو کارونو له بد کړلو څخه منع کړه. نو په دې خاطر رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې الصيام جنه، دغه روزه چې ده دا د قیامت دغه د انسان دپاره چې ده ډال ده. د ابن خزیمه یو روایت ده چې د روزې په اړه پکې راغلی، فرمایي چې شهر رمضان هو شهر، د رمضان مبارک میاشت دا یو داسې میاشت ده اوله رحمه، اول لسې دا د پروردګار عالم له طرفه رحمت ده، لورینه ده، پرزوینه ده چې دا پر انسان باندې راځي. و اوسطه مغفره، او دغه د منځ لس ورځې چې دي دا د انسان دپاره مغفرت ده چې الله رب العزت دته بخښنه کوي. و آخره عتق من النار، او آخر لسې چې دي دا د جهنم له اور څخه په دې کې خلاصون ده. تاسې خبرې موږ او تاسې چې د روزې په میاشت کې خوراک او څښاک نه کوو، دا زموږ او تاسو ته صرف یوازې دا نه چې روحاني قوت را په برخه کوي، بلکې بدني قوت هم را برخه کوي. له بدن څخه مفاسد مواد، فاسد غریزې چې هغه د ډېر خوراک له امله رامنځته کېږي، هغه له منځه وړي. دغسې زموږ او تاسې روحانیت قوي کوي، زموږ او تاسې هغه تقوا قوي کوي، زموږ او تاسې په عبادت کې هغه نورانیت او خوند را پیدا کوي. ځکه چې له دې سره د روزې نیولو سره انسان الله رب العزت ته متوجه کېږي، ځکه په ده باندې سخته تېرېږي، په ده باندې لږه تېرېږي، په ده باندې تنده تېرېږي، هر څه موجود وي، خدای د الله د رضا په خاطر نه خوري. دا په خپله وحده لا شریک ته انابت او هغه ته رجوع په معنا ده. دغه راز د رمضان المبارک میاشت دا د ګناهونو دپاره کفاره ده. په یو روایت کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر. دا 15 وخت المنځونه چې موږ او تاسې کوو، یعنی یو لمونځ مو چې وکړه بل مانځه تر وخته پورې، دغه راز یوې جمعې لمونځ مو تر سره که د بلې جمعې تر لمانځه پورې، او دغه راز د یو رمضان المبارک روژې نیول تر بل رمضان المبارک روژې نیولو پورې مکفرات لما بینهن. د دې په منځ کې چې څومره ګناهونه سرته رسیږي د هغې ګناهونو د له منځه وړلو سبب ګرځي. اذا اجتنب الکبائر، تر هغې پورې چې له غټو او کبیره ګناهونو څخه ځان وژغورل شي. موږ او تاسې چې لمونځ کوو، و موږ او تاسې علما فرمایي چې څنګه پوهېږو چې زموږ لمونځ د الله رب العزت په دربار کې قبول شوی؟ وایي کله چې د دویم لمانځه توفیق الله رب العزت تا ته در په برخه که. دغه راز د یو لمانځه نه نیولې د بل لمانځه تر منځه چې کومه صغیره ګناهونه موږ او تاسې نه سرته رسیږي، د دغه لمانځه له برکته یې الله رب العزت هغه بخي. دغه راز د یو جمعې لمونځ چې موږ په جمع سره ادا که تر بلې جمعې پورې چې کوم صغیره ګناهونه د حدیث له رویه داسې معلومیږي چې هغه سرته رسېدلي وي، هغه الله رب العزت د دې جمعې د لمانځه له برکته محوه کوي او له منځه یې وړي. دغه راز د رمضان المبارک روزې چې موږ او تاسې په اطاعت او انابت او رجوع الی الله په حال کې ونیولې تر بل رمضانه پورې، الله رب العزت چې دا څومره صغیره ګناهونه موږ او تاسې نه شوي د دې روزې له برکته څنګه کوي، هغه الله رب العزت بخي. دغه راز په یو بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل شهر رمضان، کله چې د رمضان مبارک میاش را داخل شي، لکه دا څنګه چې اوس پر موږ او تاسې باندې راغلی، په دغه کې فتحت ابواب السماء، د اسمان دروازې الله رب العزت خلاص کی، وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې پروردگار عالم وتړي، وسلسله الشیاطین، او شیطانان وتړل شي. نو موږ او تاسې باید هڅه وکړو
چې د رمضان المبارک په میاشت کې چې الله رب العزت کوم رحمتونه او مغفرتونه او له جهنم څخه ازادي ایښې ده له دې څخه کامل او مکمله ګټه ترلاسه کړو او دغه زرینه موقع چې د وحده لا شریک له لورې پر موږ او تاسې باندې راغلې ده دا له لاسه ورنه کړو. په یاد ولرئ هغه دوستان چې تیر کال په رمضان المبارک میاشت کې زموږ او تاسې په منځ کې شتون درلوده هغوی نشته ده. دغسې راتلونکي کال موږ او تاسې ته هم معلومات نشته چې په دې مبارکه میاشت کې به شتون ولرو او د وحده لا شریک له لورې دغه پیرزوینه به ترلاسه کړو او که نه نو دغه چې موقع پر موږ او تاسې باندې راغلی له دې څخه سالمه ګټه ترلاسه کړو او دغه راز په دې کې چې څرنګه د عبادت کولو حق ده موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې هماغه په هماغه ډول یې سرته ورسو. یوازې په فرضي لمونځونو باندې اکتفا ونه کوو، یوازې په تراویحو باندې اکتفا ونه کوو، یوازې په سنتو او نفلي لمونځونو باندې اکتفا ونه کوو، بلکې موږ او تاسې په دې کې خپل لاس پراخه کړو، خوشا چم او ګاونډ کې او وګورو، همسایګانو کې وګورو، خوار غریب خامخا شتون لري، هغوی سره باید مرسته وکړو، صدقات ورکړو، ځکه چې په دې کې نه یوازې د عبادت اجر ده بلکې د صدقې هم همداسې اجر ده لکه یوه روپۍ چې د الله په لاره کې ورکړله تر 200 پورې اجر او ثواب لري. او دا بیا ګوره دغه امتیاز دغه شان دا بیا په نورو میاشتو کې نشته. نو محترمو دوستانو دعا وکوئ چې الله رب العزت پر دغه خبرو باندې لومړی ماته بیا ټولو ګډونوالو ته د عمل کولو توفیق را په برخه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.